علم که په یو انسان کې وو او د علم سره سره دوهم شی عمل وو، د عمل سره سره دریم شی اخلاص وو. کله چې شریعت مقدسه عبارت د دې درو شانو څخه سو، دا قرآنی قانون هم داسې جوړ دی. رب العالمین قرآن پاک کی یفلت د علم انداز شي، علم راشي. رب العالمین مشته امر د دې کی چې تاسو علم زده کړئ. قرآن پاک کې رب العالمین فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. رب العالمین قرآن پاک کې فرمایي تاسو تپوس وکئ د هغه خاوندانو د علم څخه که چیرې تاسو په یو حکم په یو مسله نه پوهېدلاست. بیا رب العالمین د علماو لوړ مقام ته لوړو درجو ته اشاره کوي. عام مسلمانانو ته رب العالمین درجې ورکړي، خو د عامو مسلمانانو په پرتله باندې د علماو درجې لوړې دي. رب العالمین قرآن پاک کی په سورة المجادله کی فرمائی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. آغا کسانان چې علما دي، آغا کسانانو ته تر عامو مسلمانانو ډیری درجې ورکړي دي. دا چې عبدالله ابن عباس صاحب رئیس المفسرین دی، هغه فرمایش د علماو درجې 100 درجې علماو ته رب العالمین ورکړي دي. 100 درجې په جنت کې د یوې درجې څخه تر بلې درجې پورې لکه مځکه او اسمان دونه لار ده. 100 درجې علما د نور عام خلکو په پرتله باندې د علماو درجې ولري. نو رب العالمین اوله پلکې د علم صفت کوي، علم راشي په علم باندې مسلمانان مأمور کوي چې د ځان څخه علما جوړ کړي، فقها جوړ کړي. د علم انداز کې رب العالمین قرآن پاک کې راته امر کوي. ثانیاً قرآن پاک کې رب العالمین د عمل امر کوي چې کله علم راغی، پوهه راله، د هغه نه وروسته به بیا عمل وي. لکه رب کائنات قرآن پاک کې فرمایي ګور د علم وروسته بیا دا دی واقیم الصلات، پر پای کېدل وکړئ، لمونځ وکړئ، د لمانځه لمونځ پر پای کې. بیا رب العالمین وایي وآتوا الزکات، زکات ورکړئ. یا داسې نور د دې په ډول باندې رب کائنات وایي کتب علیکم الصیام، رب العالمین پر تاسو باندې فرض کړی ده، پر تاسو باندې فرض کړی سوی ده روژه. او یا داسې د دې په مثل باندې رب العالمین فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. کچیری تاسو طاقت درلودی، وس مو درلودی، نو د رب العالمین د طرفه دام یو فریضه ده چې سړی حج ته ولاړ شي، مکې مکرمې ته لاړ شي. ګوره علم راغی، د علم اوصاف ذکر شوه، د علم درجې ذکر شوې، وروسته رب العالمین عمل ته اشاره وکړل. د قرآن مضمون هم پر دغه درو شانو جوړ دی، علم دی، عمل دی، اخلاص دی. د عمل نه بعد بیا اهمترین شی او بهترین شی چې رب العالمین موږ تاسې ور باندې امر کړي یو، او شیطان هم د دې څخه نا امیده سوی دی. هغه چش دی؟ هغه اخلاص دی. دریم شی باندې رب العالمین په اخلاص امر کړي یو. الله رب الجلال فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله. انسانان نه دي مامور سوي، خو مګر که مامور سوي دي د دې لپاره چې د الله رب الجلال عبادت وکړي. خو دا عبادت په څه انداز وکړي؟ مخلصین، خالص په اخلاص او د خدای د رضا دپاره.
ګوره رب العالمین موږ په اخلاص باندې مأمور کړو. او قرآن پاک کې رب العالمین چې د شیطان حکایت نقل کوي ام دا وایي چې شیطان وایي زه به ټول عباد او ټول بندگان گمراهان کوم، خو یوازې هغه بندگان چې هغه مخلصین وي پر مخلصینو باندې شیطان ته رب العالمین ولکه نه ده ورکړې. دې وجې څخه علما او مشایخ فرمایي کم هغه عمل دی چې شیطان ډېر ورباندې ځورېږي هغه اخلاص دی، ځکه په اخلاص کې شیطان ته حصه نه وي. په هر عمل کې شیطان ته حصه وي، په اخلاص کې شیطان ته حصه نه وي، ځکه دی ډېر ورباندې ظاهرېږي. نو الله رب الجلال چې موږ تاسې امر کړو، بیا په چا امر کړو؟ په اخلاص امر کړو. بیا رب العالمین د دې درو سرو شانو ګټه راشي. سړي کې علم هم راغی، عمل هم راغی، اخلاص هم راغی. رب العالمین وایي ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. آواز به وکړی سي، جنتیانو ته به آواز وکړی سي چې دغه جنت تاسو په میراث ګټلی دی، تاسو ته په مورثه د هغو اعمالو در پاته دی چې تاسو به په دنیا کې کول. خو دا خبره دی پټه نه وي، ښکاره خبره ده چې په یو چا کې هر څومره علم ډیر وي خو چې عمل نه وي دا بلا ثمرې دی، ګټه نه لري. په یو چا کې چې بیا هر څومره عمل ډیر وي خو اخلاص نه وي دا هم بلا ثمرې دی، ګټه نه لري. نو درې سره چې کله سره یو ځای سي نو بیا د انسان د ایمان پر قوت دلالت کوي او پر ټینګښت دلالت کوي. مقصد دا دی صحابه کرام چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دیدار یې سترګې مزینې او د هغه پر رخسار باندې سترګې لګېدلې چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا به چې کوم امر وسو دی به ورته لبیک وایه. کله چې به په یو ګناه کې ولو که هغه به صغیره ګناه وه ګناه کې راګیر شو، بس دستي به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، عذر به پیش کړي، معافي به وغوښتله. دا چې په صحابو کې هم علم و، هم عمل و، هم اخلاص و، دا د دوی نتیجه دا و چې علم هم پکې، عمل هم پکې، اخلاص هم پکې، چې رب العالمین اکثر وخت د صحابو پر یو عمل باندې آیات نازل کړی وي او کوچنی عمل وي د یو صحابي خو اخلاص پکې موجود وي، علم وي، عمل وي، اخلاص پکې موجود وي، رب العالمین پر هغه باندې آیات نازل کړی وي. لکه که تاسې شان نزول د دې آیات وګورئ: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کله دې آیات شان نزول وکتل سي، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ څه روپۍ خیرات کړي، هغه روپۍ چې خیرات کړي څه په سهار کې خیرات کړي او څه په ماښام کې خیرات کړي، څه په لڅه خیرات کړي، چاته په پټه خیرات ورکړي. رب العالمین دا آیات نازل کړي. او یا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه په شان کې دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 10,000 روپۍ په شپه کې خیرات کړي، 10,000 په ورځ کې خیرات کړي او 10,000 په پټه، 10,000 په ښکاره. رب العالمین دا آیات نازل کړي او رب العالمین ته د صدیق اکبر صاحب دا عمل خوند ورکړي یا د حضرت علی کرم الله وجهه دا عمل خوند ورکړي. مقصد دا دی چې امام ربانی مجدد الفسانی چې د طریقت او د تصوف لوی امام دی او لوی مقتدا دی او خاص کر د طریقې عالیه نقشبندی شریفی لوړ مرشد دی. دې مکتوبات شریف کې
یو عنوان فردي ایښی دی چې شریعت دا ضامن د ټولو نیکبختیو دی، دا ضامن د ټولو ښېرازیو دی، دا ستا د دنیا او د آخرت او د معاشرې او د کلیوالۍ او د زندګۍ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متابعت ضامن دی. خو چې په شریعت کې دا درې عمده اصول موجود وي او دا عمده ارکان موجود وي، علم به وي، عمل به وي، اخلاص به وي. کله چې په انسان کې علم راسي، وروسته عمل راسي، وروسته پکې اخلاص راسي، دا درې سره هغه شان دي چې د انسان د دیندارۍ ذمہوار دي او د انسان د کامیابۍ ذمہوار دي. دا وجه ده چې صحابه لږ عمل هم کړی وو، الله ته به قبول او منظور وو. او الله پاک قرآن پاک کې صفتونه کړي دي، لکه قرآن پاک کې راځي سورة بینه کې رضی الله عنهم ورضوا عنه، رب العالمین به راضي وي د دوی څخه په اطاعت باندې او راضي به وي د دوی څخه. الله تعالی جل شانه په ثواب باندې چې اطاعت ثواب ورکوي، رب العالمین به ثوابونه ورکوي. نو مقصد دا دی چې شریعت مقدسه د دې څلورو شانو نوم دی چې کله په شریعت کې یو شی نیستی سي نو بیا هم کامل نه وي.